سلامونه ګرانو دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. دا تاسې ګورئ په کابل کې د مسی عینک او بند امیر د زون ترمنځ د کوشتپې شلوریز جام فاینل ده او د لومړي انینګز یا لومړۍ پاڼۍ څخه وروسته په وقفه کې تاسې ګورئ چې ټول تماشاچیان او ټول خلک چې هلته حاضر دي هغوی په جماعت سره د کرکټ په میدان کې لمونځ کوي. ماشاءالله په ټولو دې آفرین وي. تاسو څه فکر کوئ چې آیا د کرکټ په میدان کې دا ډول جماعت درول دا څومره ښه کار ده؟ نړیوالو ته یو ښه پیغام ورکوي که نه ورکوي؟ او بل دا کار باید وسي که ونسي، په جماعت کې وسي که په میدان کې هم دغسې جمع ودرېږي د لوبې په منځ کې. زه خو شخصا ورته ګورم سخت خوند کوي، یعنې ما ته واقعا خوند راکوي چې افغانان دغسې چې هر ځای ته په میله باندې ځي، د کرکټ لوبې ته ځي، د فوټبال لوبې ته ځي، د لمانځه په وخت کې هم دغسې په جماعت سره لمونځ وکړي او بیرته خپلې لوبې ته هم دوام ورکړي. هم به خدای راضي وي، هم به د دوی ساعت تېر سوی اوسي. تاسې هم خپل نظریات په کمنټونو کې راسره لیکلی سئ، راسره شریک یې کړئ. وګورم چې ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی.